السلام علیکم ګرانو کتونکو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د چمن پاک افغان بارډر د تیرو 3 میاشتو څخه بند دی. تر اوسه پورې یعنې موږ متحد بارډر ډېرې احتجاجي مظاهرې کړي دي او پریس کنفرنسونه هم کړي دي. الحمدلله هغه ډېر ښایسته رزلټ راغلی دی. دا تاسو وینئ د کیمرې پر مخ باندې چې دا وخت هم د لغړي اتحاد او د انجمن تاجران بلوچستان رجسټرډ یعنې کم کارکنان چې دي هغه تقریبا د شپې 11 بجې دي په کیم کې د ناست دي چې تی ویني بعضې تیاره ده. دا د کیمرا بستي مخ ته زه راوګرځوم تی به ووینئ. نو ستې څه دا خواستې وروره چې سبا سهار پر 9 بجې باندې دا احتجاجي کیمپ ته خپل ځان ورسوئ، خپل شرکتونه یقیني جوړ کړئ. تاسو وینئ تورته ګوره دا د یوازې د یوه سړي د مفاداتو یا د ژوند سوال نه دی، دا د ټولو چمن 12 لاکه 15 لاکه آبادۍ سوال دی. پکار دا ده چې د هغو د بقا دپاره موږ ته لاس په لاس کې سره ورکړو او د خپل د اتحاد اتفاق مظاهره وکړو. هر قسم ذاتي اختلافات چې موږ ته لرو یو بل ته هغه د پښو لاندې کړو. دا وخت زموږ ته د ذاتي اختلافاتو نه دی، دا وخت زموږ ته پکار دا ده چې موږ ته اتحاد اتفاق مظاهره وکړو او د چمن د بچاو لپاره موږ ته خپل کردار ادا کړو. دا اوس راځم زه د لغړي اتحاد د صدر امیر محمد سره پوښتنې کوم. امیر محمد صاحب د شپې 11 بجې دي او کیمپ ډېر ښایسته روان دی او کوم پیغام لري کتونکو ته او شاعرانو ته سبا پاک لبانې؟ سبا پاک زموږ دا پیغام لرو ټولو پښتنو سره د ټولو شاعرانو سره چې دا د یو سړي مسله نه ده، نه د یوې پارټي نه د مفاداتو مسله ده، نن زموږ پر عزت باندې مسله ده. نن دا زنانې دلته ناستې، دا زموږ میندې خویندې دلته ناستې، دا به څو د څو ناستې، دا هلته کیمپ پر جوړ شي په دا روډ باندې ناستې، دا د شپېتو دوکانو پر سرو باندې ناستې. اخر موږ پښتانه یو، ځان ته پښتانه وایو. پښتانه یو ډېر غټ نوم درلودی. دا خو ته اوس 11 بجې ښه په 4 بجې راسم به دغه خلک ناست، که پر 15 بجې راسم به دغه خلک ناست. او سهار موږ د ټول عوام سره دا خواست کوو چې دوی پر 8 بجې خپل ځان راورسېدلې په کیمپ کې ناست. کومه فیصله وشوه بیا به مخ ته ګورو انشاءالله تعالی. دا سره پر موږ نه ولاړېږو چې دا زموږ د خویندو د میندو عزت موږ نه وي ګټلی. څه خیال لري تر اوسه پورې یعنې دوم په غټ شمېر سره چې د یو منظمه سیاسي پارټۍ هم وي او دوم په د شپه کې د 11 بجې په کم 12 بجو باندې دوم په غټ شمېر سره خلک نسي راځي یوځای کولی؟ ته څه ویلی سې چې دا د کوم شي دومره زیات اثر دی؟ کوم هغه شی دی چې دا خلک دومره زیات تږي دي یا وږي دي یا مینوال دي چې دغه ټایم یعنې په تیاره کې خپل کورونه بچیان پرېښدي او نرم بسترې پرېښدي او دا کسان ولاړ دي؟ آیا دا پیغام موږ ورکولی شو چې دا پیغام دا یوازې مسله د ناستو د ولاړو خلکو نه بلکې د ټولو ولس نمایندګي کوي؟ انشاءالله تعالی دا به تاریخ هم ثبوتوي او موږ ورته ویلي هم دي. ټولو سیاسیانو له ورغلي وو، ټولو سیاسیانو ته مې ویلي چې راسئ، دا زموږ کار نه دی، حالانکې دا دوی کار و. دا هم د خدای ډېر غټ فضل دی چې د چا دعا په موږ پسې ده چې نن د ښار لغړیان راولاړېږي، له انجمنه دغه راولاړېږي، تجاران د دې ښار غم خوري، د دې ښار ناره پورته کوي. و ټولو پالټیانو ته وایي راسئ کښېنئ. خو پالټیانو خو ته وینئ 2 کسان دوی پرې ولار نه سره کړل، ولې د هغو خپل مفادات دي. دا د مفادات بلاتر کیسه ده. دا چې هر وخت انشاءالله تعالی دغه احتجاج به وي تر هغه ساعته پورې به وي چې موږ د خپلو خویندو میندو عزت نه وي ګټلی. او بیا چې دا کوم ملګري دي دا ګرده موږ د ده سره دی په کلکه ولاړ یو، که څه کال یي که 6 میاشتې یي موږ پر دې ځای باندې کښېنو. موږ سر پرې ایښی دی هغه په دې چې دا زموږ میندې دي زموږ خویندې دي، که څه په هغه خوا کې ناستې که څه په دې خوا کې ناستې دي. موږ که مجبوره یو موږ ورته ناستې شی که څوک راځي کور یې ودان که نه راځي بیا کور ودان. دې خلکو ټولو ځانونه ټاکلي دا کوم خلک چې ولاړ دي. موږ په درواغو نه درېږو، که پر دې ځای وچه ډوډۍ وي که ګه سره دغه پر چا باندې شی موږ ته نه ورسېږي موږ به ناست یو. دا خلک به ناست تر څو پورې چې دا مسله حل کېږي. دا وخت زموږ سره د انجمن تاجران بلوچستان رجسټر چیرمین محمد اسلم اچکزی ناست دی په دا کیمپ کې.
د ده څه به وپوښتو چې دا نن کیمپ چې کوم چې بالکل دا وخت موږ تقریبا د شپې 11 پاوکا 15 کم 12 بجې دي د چمن پاک افغان بارډر په لویه لاره باندې موږ د احتجاجي کیمپ دوام لري. دا وخت موږ سره تقریبا په 100 ځوانان او زموږ مطالبه دا ده چې چمن پاک افغان بارډر د پخوا په شان بیا د طرفات همدرف تجارت دپاره د خلاص کړل شي. ولې دا د ناستو خلکو مسله نه ده، یعنی دا اوس به دا کم مینوال چې دي دا کم د سکرین په مخ باندې د کیمرې په مخ به ویني خامخا هغه په کورو کې ناست وي، په کوټو کې به ناست وي، په بیټکانو کې به ناست وي، خامخا پنکه ورته لګېږي، بل صورت ورته وي، ډوډۍ به یې خوړلې هغو خلکو. لیکن زه قسم درته ښیم چې در دغه ټیم پورې یعنی چې دا کم ځوانان ناست دي دا دي یعنی 15 کم 12 بجې دي قسم دغه یو د ګولې څکه کړې ده. دا یوازې د دې خلکو مسله نه ده، دا وخت موږ د 12 لکو د 15 لکو عوامو د آبادۍ بلکې د دې خطې د بقا سوال د بقا جنگ روان کړی دی. نو د دې بقا جنگ دپاره دا جنگ باید چې یوازې تی موږ نه ور پرېږدو دا بقا او جنگ ته، لیکن موږ عهد کړی دی، دا مې وعده کړی دی، دا مې عهد و پیمان دی که تی موږ یې کړو پرېږدو هم موږ یې کړی کوو، لیکن اوس تی څه دا غوښتنه خامخا کوو چې تی خپل را روان نسلو ته پیغور مه پرېږدئ. پیغور په دې مه پرېږدئ چې یو څوک را روان د 1500-1200 کیلومتره څه هغه زما د ښار وسایل لوټوي وړي او زه د لیر وږی او تږی ورته ناست یم، دا به ډېره یو پیغور خبره وي. لهذا ستاسې څخه دا خواست کوم چې سبا سهار په دغه ځای باندې د چمن پاک افغان بارډر په لویه لار باندې چې د قاضیباد چې ده د دې سره زموږ د احتجاجي کیمپ به روان وي انشاءالله تعالی. ستاسې څخه دا خواست کوو چې دې احتجاجي کیمپ لره وروره خامخا ځانونه راورسوئ، هر قسم ذاتي اختلافات چې لري وروره، نظریه لري، سوچ لري، مفادات لري وروره، دا وخت د پښو لاندې کولو ټیم دی چې دوی به د پښو لاندې کوي. دا وخت وروره دا وخت د اتحاد اتفاق ټیم دی. موږ ته به کم دشمن چې دی هغه که په هر شکل کې دی، که د هر څوک دی، که زما د ورور په شکل کې دی، که ستی د ورور په شکل کې دی، که د یو شکل کې دی، که د بل په شکل کې دی، دا به موږ د هغو هر سازش چې دی هغه به ناکامه کوو. هغه سازش ستی په اتحاد او اتفاق سره به ناکامه کېږي. نن الحمدلله موږ به دا ووایو چې نن د 1000 څخه زیات کسان په دا ځای باندې ناستو د ورځې چې هغه موږ د پارټیانو په خوا سره موږ دا کیمپ محدوده کړي انشاءالله تعالی. موږ مجدد روان دی شمېر سره مختلفو سیاسي پارټیانو مشران به هم راځي د لې ناستې به کوي. ستی ګډون موږ ډېر ضروري کې بولو وروره چې دوی خامخا راسئ خپل پرامن احتجاج ریکارډولو دپاره زموږ سره په دا ځای کې کښېنئ وروره چې دا زموږ پرامن احتجاج چې دی هغه ریکارډ شي وروره. دا مسله لکه ما چې مخکې ذکر وکړ چې دا یوازې د ناستو خلکو مسله نه ده، دا د ټوله چمن د ټول ولس. دا به هم زه تاته ووایم چې د دا چمن د بارډر څخه د فیصل آباد کارخانې، د ګوجرانوالۍ، د ګجرات کارخانې، د لاهور د سټیل میلان دا د چمن په بارډر باندې چلیږي. که دا که چیرې حکومت پاکستان دا وایي چې د چمن په خلکو به زه روزګار بند کړم، لیکن دا روزګار یوازې د چمن په 12 لکه په 15 لکه آبادۍ نه بندېږي. دا به زه وایم چې په 1 کروڑ پاکستانیانو په پنجابیانو باندې هم دا روزګار بندېږي. نو پاکستان حکومت او چیف اف آرمي سټاف دی په دې باندې نظرثاني وکړي او د چمن خلک چې دی هغه د ځان وبولي، خپل اولاد یې وبولي او وایي چې حکومت مور و پلار ده. نو مور و پلار ته پکار دا ده چې موږ عموما بغار یو په دا نیمه شپه کې ناست په کوم 12 بجې کېدونکي دي، موږ کورونه پرېښي دي، بچیان مې پرېښي دي. ما یقین درته وویل قسم درته که موږ یو د ګولې څکه کړې ده موږ ناست یو د دې دپاره د نامه دپاره نه یو ناست، نه دلته مفادات سره د شی شته. که مفادات یې هغه دا مفادات یې وروره چې موږ دا جنګ وګټو، دا خپل حق چې دی هغه موږ ځان هم راوړو تیل هم راوړو. او دې دپاره سبا سهار 8 بجې باندې وخت وروره په یاد لرئ دی به خامخا د احتجاجي کیمپ ته ځان رسوئ. خدای مې خوشحاله آباد لره. دا کومې ویډیو چې د زیات سے زیات شیر کړي او خپل مشران دې ته مجبوره کړي چې هغه د بارډر د خلاصون دپاره خپل کوښښونه وکړي ورور. خدای مې خوشحاله آباد لره. شپه مو په خیر. السلام علیکم. دا دی ورور، دا دی ورور، دا دی خلک ولاړ دي.